د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پیاوړی توپ اچوونکی مجيب الرحمن به د زیمبابوې پر وړاندې په سیریز کې له افغان لوبډلې سره یوځای شي. د افغانستان کرکټ بورډ وین سید نسیم سادات شال ټلویزیون ته تایید کړی چې مجيب الرحمن به ډیر ژر د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې سره یوځای د زیمبابوې پر وړاندې په راتلونکو لوبلړیو کې ولوبېږي. د مجيب الرحمن په اړه باید ووایم چې نوموړی د څو میاشتو راهیسې ټپي و، د لوبو بهر و، ځکه د هغه د داخلي لاس ګوتو کې یو څه ستونزه وه. د کرکټ بورډ لخوا نه لندن ته هم لیږل شوی او هندوستان کې هم تداوي شوی او په متحده عرب اماراتو کې هم تداوي شوی وه. بالاخره انشاءالله هغه روغتیا پیدا کړې ده او د هغه ډاکټر د غوراوي کمیټې ته ایمیل کړی دی چې دی کولی شي د لوبو برخه شي. نو په همدې موخه د غوراوي کمیټې پریکړه کړې چې د زیمبابوې پر وړاندې چې کومې لوبې ترسره کیږي د هغې د مخه په تمریناتي کیمپ کې به مجيب الرحمن ته چانس ورکړل شي. د معلوماتو له مخې مجيب الرحمن له تېرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان کرکټ بورډ له لوري انګلستان او هندوستان ته د تداوۍ په موخه لیږلی و. د یادونې وړ ده چې د افغانستان او زیمبابوې کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د ټسټ 500 وریزو او همدارنګه د 100 وریزو سیالیو لوبلړۍ د زیمبابوې په کوربهتوب راتلونکې میاشت پیل شي.